تاسو خپل تعارف پر سره کوي بیا میلیون سمایل فاونډیشن چې کوم دی دلته کې د بونیر یو شمېر سیلاب ځپلي علاقو کې کیمپونه لګي تاسو سره هم په دغه کې بډ چړ کړي سي اخلي څه به راته وایي خیر الناس مین په الناس ټول نو غوره سړی هغه دی چې هغه انسان ته نفع پیدا ورسي سلامونه نیکې هیلې احترامات څنګه چې تاسو ته پته را چې میلیون سمایل فاونډیشن په ډګر کلي کې یو فری کیمپ لګولی و د سیلاب ځپلو لپاره د دوی ویاړ کوم په دوی باندې چې دوی میاشت پس راغلو او په تعاون د ډاکټر الیاس صاحب او تنویر صاحب او بیا په تیره سابقه ناظم صاحب فاروق درواخات چې رحیم صاحب زوی هغوی دلته په ډګر کلي باندې فوکس وکړو او دا خلک ګیلې بتې ولې نه کوو چې ړانده وو چې ډګر کلی دوی نه لیدو او د دوی ډېره ستاینه کوو چې رالو او د ډګر چې کوم دواړه اړخ ته کوم یو میره ده پولیس لاین سایډ دی تر دینګن تلنه پورې دوی نن 900-800 پورې پیشنټ دوی وکړو میدا او د زړه او کوم نورې داسې بیمارۍ بلډ پریشر او څومره خلکو ته انزایټي او څومره د بیمارۍ چې دي هغه پیشنټ دوی هینډل کړو دوی ډېره ستاینه کوو چې دوی رالو میلیون سمایل فاونډیشن او بیا په تیره مونږ د فاروق صاحب ډېر منندوی او د ډاکټر الیاس صاحب ډېر منندوی په ډګر کلي فوکس وکړو کوم کلی چې د ایم این اے بریسټر ګوهر علي خان په ډېرو غټو وعدې کوي او بیا په تیره د زمونږ ناظم صاحب روزي صاحب ډېرې غټې وعدې کوي چې پته نشته چې د دوی د نږدې نظر کمزوری دی او د لرې نظر ډېر تیز دی نو مونږ د میلیون سمایل ډېره ستاینه کوو چې ډګر کلي ته رالو مهرباني